اسلامی امارت سخندوی دا شریعت دا اللہ دا دین لخکر دا امت پاتا و عزت سمعنا و اطعنا لا اله الا الله. دویم درس د فکري ارغل تر پیژندلو وروسته لازمه ده پر هغو لارو چارو بحث وشي چې د دې یرغل مخنیوی پرې کېږي، ځکه که چیرې دا یرغل سطحي وګڼل شي او د دفاع کولو لپاره یې هڅه او هاند ونه شي، نو طبیعي ده چې هم به خپل دین له لاسه ورکړو او هم خپل اصیل اسلامي فرهنګ. دا چې د فکري یرغل څخه وقایه څنګه کېږي، په کومو طریقو یې باید مخنیوی وشي او د دې مخنیوي لپاره کومو لارو چارو ته ضرورت دی، دې او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري یرغل څخه وقایه او مخنیوي تر عنوان لاندې د قدرمن استاد قاري سعید خوسي صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په دویم او دریم درس کې ځوابونه پیدا کولی شئ. له تاسو یې له نورو مسلمانانو سره د شریکولو هیله هم کیږي. اسلامی امارت سخندوی دا شریعت دا اللہ دا دین لخکر دا امت پاتا. دریم فرق چې عسکري جګړه او د فکري جګړې دریم فرق دا ده چې عسکري جګړه ځمکه اشغالوي او فکري جګړه عقل فکر فرهنګ اشغالوي. عسکري جګړه ځمکه اشغالوي، ځمکه نیسي. کله چې عسکري جګړه راځي نو یوه ځمکه دوی لاندې کوي، خپل حاکمیت لاندې راولي. فکري جګړه د عقل فکر فرهنګ لاندې کوي. بیا کله چې موږ د دې جګړې په مقابل کې پاڅون کوو، مقابله کوو، نو بیا د ځمکې آزادول اسان دي، خو د فکر عقیدې آزادول چې دي هغه د پیړۍ پیړۍ وخت نیسي. اوس امریکایان وتښتي، انشاء الله بفضل الله امریکایان به ماتېږي او دغه نظام به ماتېږي، دغه مزدور اداره به ماتېږي. خو یوه خبره په یاد ولرئ، دلته دوی 18 کاله کار وکړو، 18 کاله یې زموږ د فکر فرهنګ او عقیدې خلاف جګړه کړې ده. که چېرته موږ زیرک، هوښیار، تکړه، فکري دعوتګر ونه لرو، موږ تاسې به بیا هم د شکست سره مخ کېږو. ځمکه به ازاده کړو، نظامي اشغال به ختم شي، خو که د فکري اشغال په مقابل کې موږ کلکه مبارزه ونه کوله، قوي دعوتګران، لوړ حوصله والا، لوړ عزم والا، لوړ فکر والا، لوړ استعداد والا، قوي منطق والا، قوي استدلال والا خلک موږ ونه لرل او دغې فکري جګړې ته مو مخکې نه کړل، دا جګړه موږ ګټلې نه ده. بیا موږ دا نظامي جګړه چې ګټلې ده دا به هم یو وخت بایلي. موږ اړتیا لرو چې د فکري جګړې په مقابل کې کلک خلک رامنځته کړو. هغه خلک باید هغه زهر، هغه وایرس، هغه نجاست، هغه پلیتي چې 18 کاله دې خلکو راوړې ده، زموږ کلتور زموږ په فرهنګ یې غوړولې ده، دې نه باید دا کلتور او دا فرهنګ دا ولس صفا کړو. په حوصله، په منطق، په استدلال باید د دوی پوښتنې ځواب کړو. نصاب کې باید داخل شي، نصاب کې باید داخل شي. په نصاب کې ګوره یو څوک پوښتنه لري، 18 کاله د په فکر کار شوی ده، هغه جهاد تروریزم بولي، هغې د جهاد خلاف سنګر نیولی ده، هغې د اسلام شاعر سپکاوی کوي، هغه حدود وحشت بولي، دهشت بولي، هغه ګیره دهشت بولي، وحشت بولي. دې په خلاف منطقي مبارزه پکار ده، عقلاني مبارزه، په حوصله دعوت، په زور نه، په وهلو ټکولو نه، په وهلو ټکولو نه کېږي، په حوصله، په لوړ مراد، په عزم، په قوي منطق، په قوي استدلال باید دغه جګړه موږ تاسې په مخ یوسو. او دا خلک باید
داسې لکه څنګه چې دوی موږ په نظامي ډګر کې مات کړل داسې باید دوی په فکري ډګر کې هم مات کړو او دغه ولس د ولس هغه برخه چې دوی د موږ د لاسه ایستلې ده هغه باید موږ بیرته لاسته راوړو او یو شي ته موږ تاسې متوجه شو دا ځل الحمدلله مشران متوجه تیر ځل چې کله کمونیزم مات شو روسان مات شول موږ تاسې د کمونیستي فکر په خلاف فکري جګړه ونه کړه کمونیزم مو معرفي نه کړو چې دا 14 کاله چې د دې خلکو په خلاف موږ جهاد کولو د کمونیزم په خلاف دا څه وو څوک وو دا خلک مفکوره یې ته وه عقیده یې ته څه یې غوښتل دوی په دې خاوره کې خو دې شي ته موږ تاسې په راتلونکي کې باید متوجه اوسېږو چې د صلیب د ماتې نه وروسته د سیکولریزم د ماتې نه وروسته د الحاد د ماتې نه وروسته باید موږ دا خلک معرفي کړو ولس ته چې دا څوک وو دوی څه غوښتل د دوی مفکوره څه وه د دوی فکر څه و او دا فکر یې ولې ګنده و ولې نجس فکر و ولې چټل فکر و دا به زموږ تاسې اهمه وظیفه وي انشاءالله مجاهدین وایي قاضي صاحب وایي افغانستان ته راتله دوی دلته نه ورسېدل همدې په موږ کار درلوده دلته راتله داسې نه ده چې په پاکستان یې مړه کړه تاوده اوبه ته ځان رسول نور خیبرمن دین په ځای کار نه درلوده دوی په خپل جهاد هم پښېمانه دي پښېمانه دي رښتیا ده واقعیت نه دوی وایي که نه چې دا د موږ د روسانو په مقابل کې موږ جګړه هم د هېوادونو د استخباراتي جګړه وه اوله خبره خو دا یې دا خو بیا په هغه سوالونو ځوابونو کې موږ تاسو په دغه درسونو کې د سوالونو ځوابونو یوه لړۍ ده انشاءالله په هغې کې به بیا ځواب وکړو خو دلته زه مختصرا دومره درته وایم چې دا کمونستان چې دی کمونیزم اوس په افغانستان کې الحادم د کمونیزم نه وزېږېدو چېرته چې په فیسبوک او ټویټر کې چېرته تاسې ملحد ګورئ هغې به د نجیب ګاوه کس لګولی وي یا به یې د کارمل لګولی وي یا به یې د ازتره کې د خلکو لګولی وي نو په افغانستان کې الحاد د کمونیزم له خېټې راووتو کمونیزم وزېږاوه او کمونستانو ملحدینو فکر دا ده چې هم پرونی جګړه په ناحقه وه هم نننۍ پرون روسان راغلي وو روسانو خو د موږ تاسې دین سره کار نه درلود روسان تلل پاکستان یې والو پیزنګان مو بوتل نه امریکایانو سره خپلې مقابلې کولې زه وایم چې که چېرته روسانو افغانستان ته د دې لپاره نه وو راغلي چې افغانستان اشغال کړي نو خدا خو لار وه نو بیا د دلته زما سره څه کار و خو مونږ خو نه مقاومت کړی و خو دا تاسې خو چې څنګه راغلی په نیولو وژلو مو پیل وکړو په یوه ورځ مو 4,000 کسان ووژل نو چې ته یو ځای ته ځې په لاره ځې نو په لاره کې 4,000 کسان وژل که افغانستان ستا لاره وه خو پرېږده دا خلک ورځاله ورشه شوې خو تاسو دلته شروع وکړه زما خپل نیکه چې دا د مور طرفه نیکه مې یو مې نیکه یو مې ماما دي مور ورور مې دا دواړه د ترکې په وخت کې کمونستانو شهیدان کړي دوی څنګه شهیدان کړي دي نشته وخت دي بس هېڅ شی هم نشته دا داسې شهیدان کړي دي چې کله خوست روسان راغله کمونستانو شروع وکړه په خلکو بغیر د دې نه چې دوی یا وسله اخیستې وي یا یې مقاومت کړی وي یا یې جنګ کړی وي زما نیکه حاجي عبدالهادي نومېده حاجي عبدالهادي د درخیلو اسماعیل خیلو ولسوالۍ کې مشهور سړی و قومي مشر و ډېر یو لوی شخصیت تېر شوی ده او زموږ په خوست کې پاچا مولي صاحب او دغه حاجي عبدالهادي د درخیلو د قومي مشر و حاجي صاحب عبدالهادي دغه کمونستان ورخ کړه دا خلکو نه وسله اخیستې وه نه د دوی په خلاف کې پک اخیستی و خو بس کمونستان راغلل روسان به ورسره وو دغه د کابل ادارې جاسوسان لکه دا اوسني جاسوسان چې راغلل کلي ته به راغلل چاپه به یې وواله سړی به راوویستو سترګې و لاسونه خپې پرې وتړل دوی به او دغه خلک بیا یو ځای څه پلي چرخي ته وڅه د مونږ په خوست کې د خوشمتون په نوم یوه غونډۍ ده په هغې کې ژوندي دفن کړل په زرګونو کسان په یوه ورځ په زرګونو کسان نو که ته راغلی دې دپاره وې چې ته پاکستان ته لاړ شې نو دا دلته دې ولې په میلیونونو انسانان وژل دا خو دلته ووژل دا ولس خو تا مجبوره کړو چې راپورته شي ولس خو تا مجبوره کړو نن چې امریکایان راغلي دي که امریکایان د هېواد ابادۍ ته راغلي وای نو زما د جومات سره د ده څه کار زما د مدرسې سره څه کار خو دوی زما د واده سره د څه کار خو وطن ته چې ابادۍ ته راغلی ابادوانو
دوی خو دې حتی حالت ورساوه چې دا ولس یې مجبوره کړو راپورته شو. ولس بله لار نه درلوده. دا چې طالب دې د ولس رهبرۍ د مقاومت رهبري په غاړه واخیسته، دا د امارت د مشرانو ځیرکتیا وه. کني ولس راپورته شو. هر ځای کې به چې خلک راپورته کېدل، امارت مجاهدین او مشران د ځانونه به ورسول چې دا د خلکو رهبري واخلي، دا د جهاد رهبري واخلي. امارت دې جهاد رهبري په غاړه واخیسته. نور خو مقاومت ولس کړی ده. هر ځای کې ولس راپورته شوی. موږ سره په جیل کې یو سړی و، منګار و، جیل ته یې وړی و، ډېر ساده سړی و، په 2 ځوانو کې یې نو هېڅ نه و خبر. چې تحقیق ته به یې بوتلو، چې راغی اوس موږ به یې ته وویل چې ته دې ته ویې ته دفتر کې و، دی بې حده ساده و. موږ به یې ته وویل چې تا ته یې څه ویله چې ولې مې راوړی؟ ده به دا سوړ اسویلی وویستو، ویل چې ما ته یې ویل چې تا ولې دې موږ سره جهاد نه کړو، تا ولې دې موږ سره جهاد نه کړو. یعنې هدف یې دا و، ده به ځان ملامت بللو چې ولې ما د دې په خلاف جهاد نه کولو چې ځای راوړل. او ده به ویل چې زه چې خلاص شم، زه به د دې خلکو خوښ شم. او څومره مجاهدین چې تر ما پورې ډېر خلک چې جهاد یې پیل کړی ده، د زندان نه یې پیل کړی ده. چې جهاد یې پیل کړی ده، د امریکایانو د ظلم د وحشت نه یې پیل کړی ده. امریکایانو په یو ځای کې ظلم کړی ده، بمبار یې کړی ده، وحشت یې کړی ده. هغه چې یو افغان لیدلی ده، یو مسلمان لیدلی ده، عزم یې کړی ده چې ستا په خلاف به زه تر مرګه جهاد کوم. ډاکټر د دوی د کلوردوی نه جهاد شروع کړی ده. د دوی د ننه نه د دننه نه هماغه اردوی ملي تنشري ولکسي هغه داسې و چې وظیفه یې درلوده. په یو ځای کې د کلوردوی کې وظیفه یې و، هلته غټ امریکایان راتلل. دی چې زړه یې په تنګه شوی ده، غټ 3 او 4 کسان یې ووژل. د هغوی چې راغلل میډیا کې تلویزیون د هغې ته ویل چې ته ولې دغسې وویل چې زه د دوی په صف کې وم، خو ما چې کله په تلویزیون کې ولیده چې دوی قرآن سپکاوي کوي، د دین سپکاوي کوي، ما ته خپل فکر راغله چې څنګه مسلمان یې راغلی د دوی په صف کې، یو بې غیرتي ښکلی ده، خو نو په قرآن د ظلم سوځي. وایي زه د دغه کار نه پښیمان نه یم چې ټول فامیل له منځه وړي. ټولو دا ویلي دي. څومره امریکایان چې دوی وژلي دي، د اردو په صف کې چې کومو مجاهدینو امریکایان وژلي دي، هغه ټول په دې خبره ښه ډاډه شوه چې دوی نیولي دي، او ښه په صراحت یې ویلي چې پښیمان هم نه یم، وژلی مې یم، دا که خلاص شم بیا یم نه پرېږدم، بیا یم وژنم. او دوی بیا دا خبره کوي، دوی وایي که نه چې دا خو د اردو سرتېري وو، اردو قهرمانان وو، اردو دا کار کړی ده. زه وایم چې د اردو عامه روحیه دا نه ده. دا په اردو کې چې کوم خلک دا کار کوي، دوی یو اسلامي او افغاني فکر لري. عامه ذهنیت د اردو دا نه ده. که عامه ذهنیت د اردو همدا وي، ولې همدا د انګریزانو سرتېره ګرځوي په خپله وژني؟ اقلا نو که تا کې دومره افغاني غیرت وای، اسلام خو پرېږده، افغاني غرور تا ته څنګه دا اجازه درکوي چې د انګریزانو قاتل باندې ته ټوپک شپېلی وراړوې او شهیدوې؟ دومره کومک خو ورسره وکړه چې لار ورته جوړه کړي، ځه وځه تخته، نو مې که څه دې وسره دي پره، زه لار به درکړم، وځه ځان وباسه تخته. در کار دی وکړو. نه دا ظالم، دا جاسوس، دا ګوډاګی خپل ټوپک راوړوي او دغه لوی غازي او لوی عقل په شهادت رسوي. نو عامه ذهنیت نه ده په دې خلکو کې. دا هغه خلک دي چې مجاهدینو نه ایستلي دي په صف کې او دغه فکر لري. عامه ذهنیت قطعا د دې کوم مسله ناسبه ده. یو لپاره کورنۍ درس لیدل شوي پانګوال چټک دا راغلی چې کابل ته دا څنګه دی دا څنګه ده افغانستان کې ویل چې نه خپل انتقام نه کړم سره کړی تر اوسه باندې خپل انتقام نه کړی په کورنۍ شرفان ته خلاصه کړه بیا هغه ته عربي پوهنتون ته باندې رسېږم هلته کېږي ډېرې چې زه چې لاس ته راځم کومه چې دې دا زه ورسېږم دا خدای خپله لاس کړی عربي پوهنتون نه خلاص کړی د نور چې وړاندې ډېر داسې خلک ډېر شته چې بل یوه بل نقطه تاسې زه ووایم د دې اردو په کله چې دوی د اردو سره یو ځای یا چېرته عملیات کوي یا کوم ځای چې دوی سره خپل منځ کې اوسېږي دوی د اردو سره ډېره سپکه رویه کوي د دې عسکرو سره دوی انتهایي سپکه رویه کوي داسې سپکه رویه ورسره کوي چې څوک یې د سپي سره هم نه کوي
ډېر وخت په دوی کې یو نیم با احساسه انسان پیدا کېږي چې هغه د سپکې رویې د وجې نه خپل ټوپک خپله پرې راواړوي، سپک وضعیت ورسره کوي، غلامي بولي، بد رد ورته وایي، کنځلې ورته کوي، په څپېړو یې وهي، لګتې ورکوي د شا لخوا. داسې وضعیت ورسره کوي لکه یو څوک چې د ډېر سپک مزدور سره کوي. لاس ماچه که نه لاس ماچه به څه نه راخطه کړي وو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.